په پنجشیر کې د بندیانو د سرونو پرې کولو ادعا وشوه، خو طالبان یې ردوي. په داسې حال کې چې د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي طالبانو د دوی 3 پوځیان په پنجشیر کې نیولي او وروسته یې سرونه ترې پرې کړي، خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي. په داسې حال کې چې د مقاومت ملي جبهه په پنجشیر ولایت کې د طالبانو له لوري د خپلو 3 ځواکونو د سر پرې کېدو ادعا کوي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیا دغه ادعاوې بې اساسه بولي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د پنجشیر په کرباسي سیمه کې د دوی 3 تنه ځواکونه نیولي او وروسته یې سرونه ترې پرې کړي دي. احمدي لیکلي چې د دغه 3 ځوانانو جنازې د خپلوانو له ګډون پرته د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي. نوموړي وړاندې لیکلي چې د جګړې له اسیرانو سره د طالبانو دغه رویه د ټولو بشري او جنګي اصولو خلاف عمل دی.